ګټه د پنجاب وشي جنگ د پښتنو سره لا ګټه د پنجاب وشي نور ظلم دې نه کیږي شته دې هم حساب وشي خرڅه که زما وینا ستا به پې شراب وشي ښه قرباني زه ورکم نوم دې د جناب وشي ښه قرباني زه ورکم نوم دې د جناب وشي ذکر د ټوپک پرېږده کار دې په کتاب وشي غزل شاهد خان ته دې ډالۍ وي چې دی به څوک مړ کي ځکه دی څوک پړکولی نه شي دی به څوک مړ کي ځکه دی څوک پړکولی نه شي دی که دا پاکې پاکې وایي او دی غلی نه شي د ده سوچ ښه دی دا منم خو دا حالات ښه نه دي د ده مازغه چېرته بې ځای د خاورو سلی نه شي د ده سوچ ښه دی دا منم خو دا حالات ښه نه دي د ده مازغه چېرته بې ځای د خاورو سلی نه شي دکه یو څو خبرې یوړې ستا خاطر یې وکړو ته داسې مه وایه چې دی ګرېوان شلولی نه شي دا که یو څو خبرې یوړې ستا خاطر یې وکړو ته داسې مه وایه چې دی ګرېوان شلولی نه شي دا پښتانه سینه کې زړه نه سندانونه لري دا پښتانه څوک په ټوپکو یرولی نه شي دا پښتانه سینه کې زړه نه سندانونه لري دا پښتانه څوک په ټوپکو یرولی نه شي ټوله دنیا ترېنه چاپېره ده او ګوري ورته د کفر اور د ابراهیم وجود سېزلی نه شي راشه دا یو څه مړه داسې زړه مې نه دی په کار راشه دا یو څه مړه داسې زړه مې نه دی په کار دا څنګه زړه دی چې یو زړه سنبالولی نه شي زما تصویر دغسې سپین ساته چې تورې نه کې زما تصویر درنه په خاورو کې ناولی نه شي او ډوکواله دا سړی زه پیژنم چې څومره نر دی ډوکواله دا سړی زه پیژنم چې څومره نر دی دی که خپې کلکې کې خو ما راغورځولی نه شي شناخت نښه یې څه وګڼم لونګۍ پټکې پښتنو غورځوو خو د نسوارو ګوتی نه غورځوي د شناخت نښه یې څه وګڼم لونګۍ پټکې پښتنو غورځوو خو د نسوارو ګوتی نه غورځوي ډېره مننه مشال صاحب او شاهد صاحب عادل ارمان صاحب ناست دی منیر بونیری ډېره شکریه مه دا کوم زه به د خپل غزل نه مخکې د پلار د غزل یو څو شعرونه ووایم چې ومنه زما ښکلي خوښ شوي دي ومنه زما ښکلي خوښ شوي دي او ستا نه مې سیوا ښکلي خوښ شوي دي مننه ومنه زما ښکلي خوښ شوي دي ستا نه مې سیوا ښکلي خوښ شوي دي او زه چېرته د یو ښکلي خوښ نه شومه عمر له زما مننه زه چېرته د یو ښکلي خوښ نه شومه عمر له زما ښکلي خوښ شوي دي او دلته کې د ډېرو ښکلو بد شم دلته مې بلا ښکلي خوښ شوي مننه دلته کې د ډېرو ښکلو بد شم دلته مې بلا ښکلي خوښ شوي دي او وی نوې په لاس یې راته ولیکل ستا خو یو اتیا ښکلي خوښ شوي مننه وی نوې په لاس یې راته ولیکل ستا خو یو اتیا ښکلي خوښ شوي دي او هلته کې به شیخ ته ګوته نه نیسي هلته کې به شیخ ته ګوته نه نیسي او دلته د ملا ښکلي خوښ شوي ډېره مننه خپل مې یو غزل دی چې راشي چې حساب وکړو چې چا ثوابۍ پرېښې ده ما ثوابۍ پرېښې ده که تا ثوابۍ پرېښې ده او اوم پکې تسکین نشته دی اوم ته نظار تلی دی یاره زما واوره اوم باچا ثوابۍ پرېښې ده مننه اوم پکې تسکین نشته دی اوم ته نظار تلی دی یاره زما واوره اوم باچا ثوابۍ پرېښې ده او اوس پکې ټوپکې شته دی اوس پکې جنګونه دي مینې محبت ګورې پخوا ثوابۍ پرېښې ده مننه اوس پکې ټوپکې شته دی اوس پکې جنګونه دي مینې محبت ګورې پخوا ثوابۍ پرېښې ده او داسې مې لیدلي دي چې بل ځای کې شرمېږي تل چا چې خپل غیرت خپله آیا ثوابۍ پرېښې ده مننه او زه یم المشال پکې یوازې پاتې شوی یم
زه ایمل مشال پکې یوازې پاتې شوی یم تر ریبار لاړو اشنا ثوابی پرېښې ده. مننه. د صدر صاحب په اجازت یو څو شعرونه وایم چې یا په رضا یا د په زور پورته شي، یا په رضا یا د په زور پورته شي، نوم د امن په هر لور پورته شي. یا په رضا یا د په زور پورته شي، نوم د امن په هر لور پورته شي. او صاحبه زه به څنګه ناس پاتې شم، صاحبه زه به څنګه ناس پاتې شم چې مشران زما دا نور پورته شي. او چې رشته نه وي او کور ته یې بیایي، چې رشته نه وي او کور ته یې بیایي، داسې یارۍ نه بیا پیغور پورته شي. او چې خپل اشنا رقیب سره ووینم، چې خپل اشنا رقیب سره ووینم، زما بدن نه خو سم اور پورته شي. او اکثر خاموشه خاموشۍ کې ګله، اکثر خاموشه خاموشۍ کې ګله، د مشال زړه نه عجب شور پورته شي. ډېره مننه.